لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض رواه البخاري. كتاب رياض الصالحين 240 نمبر باب شروع باب مبارد دی کی چې وجوبیت د جهاد او داغي فضیلت. په دې باب کې 14 نمبر حدیث دی لکه څنګه چې مخکې روایت ابو هريره روایت دا روایت هم د ابو هريره روایت رضی الله عنه چې یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ان فی الجنه 100 درجه یقینا په جنت کې 100 درجې دي د ټول جنت درجې د 100 درجې دي الله دې موږ تاسو سره کی اعدها الله للمجاهدين في سبيل الله چې دغه ټول درجې الله رب العالمین اغي مجاهدینو لپاره تیاری کړی دي چې هغه د الله په لار کې jihad کوي د الله د کلمې د اوچتوالي لپاره دغه درجې رب العالمین هغه مجاهدینو ته ورکړي ما بین درجتين كما بين السماء والارض. بيد الله پیغمبر فرمای فما بین د دوه درجو کې دومره مسافه ده لکه فما بین د اسمان او زمکه کې یو درجه د بری درجه نه دومره لوی ده لکه اسمان او زمکه او دا اصل د رب العالمین دا جنت کې تیاری کړی دا مجاهدینو ته ورکړل د متوسط راکی. ابل روایت وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو سعيد الخدري روایت چې یقینا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي من رضي بالله ربا سوچي راضي شي په دې خبره باندې چې الله رب العالمین دا غیر رب دی وبالاسلام دينا او څوک راضي شي په دې خبره باندې چې اسلام زما دین دی وبمحمد الرسول او په دې خبره باندې څوک راضي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه زما رښتینی پیغمبر دی وجبت له الجنه د الله پیغمبر دغه مؤمن مسلمان ته زیره ورکړي چې لري لپاره جنت بالکل دا لازم شي جنت دا بالکل ولا واجب چې څوک د رب العالمین ربوبیت مني په حق په صداقت سره د اسلام حق دین مني په رښتینی سره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت او پیغمبري په رښتینی سره مني الله پیغمبر فرمایي یقینا د سید لپاره جنت دا بالکل واجب شي الله زموږ د فستاسو لپاره واجب کی. نو دا خبره یو عظیم زیره دی ډیره مختصره خبره ده خو دنیا او د آخرت کامیابی په دې خبره کې دا پرته ده لنډه خبره او د کمال والا ابو سعید خدری باندې خبره تاثیر فعجب لها ابو سعید ابو سعید دې خبره ته حیران څومره عجيبه او خوندوره خبره ده نو خوند ورله ورکه فقال نو د الله پیغمبر ته ویلا اعدها علی یا رسول الله اے د الله پیغمبر دا خبر را باندې دوباره تکرار کا ډیره مزه وکړه دې خبرې دوباره ته ویوا فاعادها علیه د الله پیغمبر دا خبر او ته به تکرار کړه د ابو سعید باندې ثم قال د الله پیغمبر ته ویلا د الله پیغمبر داغه پړه باندې پوښ داغه په دې جذبه باندې پوښ جنت ته شوق پیدا شو وس د دې سړی نه دغه شانته هغه دا ټیم چې دغه شانته یو موقع پیدا کول پکای دعوت د پاره ته ویلا واخرى يرفع الله بها العبد 100 درجه في الجنه. اے ابو سعید یو بل عمل مشترک چې الله تعالی په دغه عمل په وجه باندې الله یو بندله 100 درجه په جنت کې ورکړي هغه طلب کاغه وغواړه او ما بین کل درجتين كما بين السماء والارض او په ما بین د هر دور درجو په منځ کې دومره مسافه او مقدار دی لکه په ما بین د اسمان او زمکه کې دا 100 درجه د الله تعالی په دغه عمل باندې یو بنده ته ورکړي. ابو سعید الخدری ویل وما هي یا رسول الله اې د الله پیغمبر دغه عمل کوم یو دی چې په هغه باندې الله تعالی مؤمن مسلمان ته 100 درجه هغه په جنت کې ورکړي. قال د الله پیغمبر تویل الجهاد فی سبیل الله الجهاد فی سبیل الله د الله په لار کې jihad کول د الله په لار کې jihad کول دا روایت امام مسلم دی. په دې کې ډېر خسته فائدې دي
یو فائدہ به کې دا ده چې دغه شانت د الله پیغمبر موږ او تاسو ته وښودو که جنت غواړي دا دې خبرې پړه کې راواله په جون کې راواله رب اومنه پرشتنی باندې او اسلام اومنه پرشتنی دین باندې او د الله پیغمبري اومنه پرشتنی رسالت باندې از په خپل باندې نو حقیقت کې به د رب العالمین توحید منی حقیقت کې به اسلام قال الله قال رسول جزري هغه به د شان د حقیقت کې منی او د الله د پیغمبر په خبره د الله د پیغمبر په سنت د الله د پیغمبر په طریقه باندې د هیڅ چا طریقه به اوچته نه غني نو البته د جنت کې دا ملایويږي دویمه فائدہ به کې دا ده چې ابو سعید خودي ایمان پکار دی دا خبره چې موږ تاسو ته تکو اول زما د پاره به تاسو په دې چې کو پکار ده او رب العالمین دا جذبه ګورا چاله نه ور کوي د دې خبرو قدر چې هغه د قران خبرې دي هغه د حدیث خبرې دي د دې خبرو قدر الله تعالی په حاضر کې الله تعالی د دې قدر نه پیدا کوي هر دماغ ته الله تعالی دا خبر نه ورکړه کوي ګور ابو سعید خودي من دا خبر سم لنډه وا زمونږ استاد بو ته چې ډیرو کسانو د فکرم ني او هغه دوه خوند او مزه ورکړه چې د الله پیغمبر دا خبر ډیره خوندور به راته ویوا او بل فائدہ به کې دا چې جهاد فضیلت د الله په لار کې جهاد کول د الله په لار کې قرباني ورکول کومنګ او تاسو په دې وخت کې موقع نه وي مقاته مساعده نه پړ کې باید دغه شانت هغه جذبه د ایمان او د جذبه د جهاد هغه د باید وساتو رښتینی وساتو چې الله که چرته موقع یو د صحیح جهاد را لاو صحیح زمونږ استاد سره مؤمنانو مسلمانانو د پاره یو صحیح لیډر او صحیح حاکم الله دې مونږ ترا کی ګچر تراشي او زما د بدن د قرباني ضرورت بکی رب زما د بدن ستاسو لپاره زاروما رب زما د مال ستاسو لپاره زاروما او دا جذبه الله تعالی موږ تاسو کی پیدا کی وصلی الله علی نبینا محمد Assalamu alaikum. Welcome to the Hamdan Online Quran Academy. Learn Quran, Hadith, Fiqh, Quran translation and tafsir, along with other Islamic books at your home and in your wishes time from us.